سلامونه. د جرمني ژبې ځانګړي توري یا خاص توري 4 دانې دي. د جرمني ژبې خاص توري نومونه یې دي: A umlaut A umlaut A غوندې لیکل کېږي، خپله A، خو 2 ټکي لري، وړوکی هم داسې. O umlaut O umlaut U umlaut U umlaut SZ SZ یا 2 دانې S، غږ یې د 2 دانو S ده او لیکل کېږي داسې. څنګه لیکل کېږي او په کومو خانو کې راځي؟ A umlaut په دې 2 خانو کې 3 خانو کې راځي، لکه نورماله A 2 ټکي په سر، بیا وړوکی په دې 2 خانو کې ټکي په سر باندې. A umlaut ته لیکه لیکئ، تکراروئ چې هم نوم ذهن کې کېني او هم دا شکل یا څنګه چیرته لیکل کېږي، چې بیا وروسته هغه ډېر درسونه راځي، په هغې کې تاسو ته کومه ستونزه نه وي او وکولی شئ ډېرې په اسانۍ سره ولیکئ. A umlaut څومره چې ډېر ولیکئ هغومره مو لاس راوکېږي. A umlaut A umlaut U umlaut O umlaut O umlaut O umlaut O umlaut O umlaut O umlaut 4 توري دي. بل توري ته راځو چې O umlaut ده. O umlaut O umlaut O umlaut O umlaut O umlaut بار بار یې تکرار کړئ. په دې کتابچه کې ډېر خطونه دي، کولی شئ پکې ولیکئ تر څو ښه سي تاسو په ذهن کې کښېني. که چېرته کتابچه مو نه وي ترلاسه کولی شئ اسانه جرمني .com ویب سایټ ته ورسئ، د ډاونلوډ له برخې نه همدا کوم درس چې ده دا ورقې ډاونلوډ او پرنټ یې کړئ. SZ یا ډبل S غږ SZ څنګه لیکل کېږي؟ اسانه طریقه یې داسې ده، یو خط به راکش کړئ او داسې خط به راکش کړئ داسې. شکل B غوندې تقریبا ده، خو د B په شکل باندې نه ده، داسې ښې چارې.